جهاد افغانستان، دفاع پاکستان او دفاع امریکای په باره کې د جنرال حمید ګل خبرې دي چې د مجاهدینو په باره کې کړي. حمید اردو کې دا دوه خبرې خو ډېرې زبردستې خبرې کړي. زه غواړم چې دا خبرې زه تاسو ته په پښتو کې ترجمه کړم، یوه خبره ورسره خپله غاړه کړم. حمید ګل خو به تاسې پېژنئ، افغانان اوس مړ دی، د پاکستان د آی اس آی پخوانی مشر تېر شوی، او که نه پېژنئ نو د مجاهدینو لیډرانو آقا او د دې پیرو او دغه شان دی کرنل امام د دې مشر و، دغه شان دی ضیاء الحق د دې مشر و، دغه شان دی د امریکې پخوانی رئیس جمهور ریګن د دې مشر و. ځکه د الله او د الله رسول خبره دې نه منله، مګر د کرنل امام او د حمید ګل خبره به دغه لیډرانو مجاهدینو لیډران درته ښیم، عام مجاهدین درته نه ښیم. او که په چا عام مجاهدینو دا خبره بده لګېږي نو راشي کرنل امام او حمید ګل ته جواب ورکوي. نو هغې یو دوه خبرې ډېرې مشهورې کړي، او درېیمه خبره به ورسره زه غاړه کوم. هغه وایي چې موږ د مجاهدینو په وخت کې چې کله جهاد افغانستان او دفاع پاکستان او دفاع امریکا وه، نو هغه وایي چې موږ د امریکې د سی ای ای په کومک موږ آی اس آی روسانو ته شکست ورکړو. موږ نه ښیي، موږ مجاهدین او دا عام ولس زموږ خلک نه ښیي، افغانان نه ښیي. هغه وایي موږ آی اس آی د امریکې په کومک روسانو ته شکست ورکړو. بیا د طالبانو په وخت کې یو بله خبره کوي، دغه 4 کاله مخکې د 5 کاله مخکې خبره وایي موږ د امریکې په کومک د سی ای ای په کومک آی اس آی امریکایانو ته به شکست ورکوي په افغانستان کې ښیي. یعنې بیا هم د طالبان دي د تویست عام مجاهدین د تویست یعنې خپله آی اس آی ښیي. خو موږ ورته حمید ګل ته یو بله خبره ډالۍ کوو چې د امریکې په کومک آی اس آی خپل پاکستان ته شکست ورکو او همیشه یې غلام ساتلی دی، او غلام به تر ورته قیمته پورې وي. صرف ازادي به د پاکستان کې صرف څوک بیا اخلي؟ دغه لر پښتانه بیا اخلي. ګنې تر اومه پورې به دا یو غلام هېواد وي، دا غلامو. نو دغه د دې د خبرې جواب دا دی چې د امریکې په کومک آی اس آی خپل آی اس آی او خپل پاکستان ته شکست ورکو او تر عمره غلام کو. په الله سپارمه دا ویډیو ډېره مشهوره ده، نو په اردو کې ورته ما په پښتو کې ترجمه کړه. तारीख बिल्कुल मुख्तलिफ है, हमारा जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है वो अफगानिस्तान से मुख्तलिफ है. हम कभी आज़ादी नहीं हुए, वो अफगान हमेशा आज़ाद रहे हैं. वहाँ दीन का एक बहुत जज्बा मौजूद है जिसके लिए वो लोग जान देने के लिए, मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं. यहाँ ऐसी बात नहीं है. यहाँ हम